یو ورځ کوتره د غوا بچی ځان له ریل په پټلۍ باندې د مڼې یو ونه ناله کي او هر ورځ به ورته اوبه اچېلې. یو ورځ هغه ونه ډېره زیاته غټه شي او ډېرې زیاتې غټې مڼې ونیسي. دوی دواړه به ورته ډېر زیات خوشحاله وو. هر ورځ به را مڼې بوټي خواله تله او ځان له به یې د ښه ډېرې زیاتې مڼې خوړلې. بیا ورځ اچانک په هغه ځای باندې ټرین راشي او ډېر زیات یې راودرولو کوشش وکړي خو په هغې کې ناکام شي او هغه بوټی هغه ټرین ووهي او هر څه ختم کړي. بیا ډېرې ورځې پس د هغه کیلې د بوټي نه یو تیغی راشي او هغه تیغی ډېرې زیاتې مڼې ونیسي خو دواړه بیا هم ډېر زیات خفه یار. بیا څه ورځې پس یو بیزه راشي او په دغه ټرین په پټلۍ باندې ځان له د کیلې یو ونه ناله کړي او هر ورځ به ورته اوبه اچېلې چې څه ورځې پس هغه کیلې ونه غټه شي او ډېرې زیاتې کیلې ونیسي. دا بیزه ورته ډېره زیاته خوشحالې هر ورځ به راتله او ډېرې زیاتې کیلې به یې دې خوړې چې اچانک ټرین راشي. د بیزې ډېر کوشش وکړو د راودرولو خو ونه درېدلو کیلې هغه بوټی ته مکمل خراب کو. بس دغه شانتې ولې هغه ټرین د کیلې هغه بوټی ټول ختم کړي او بیزه ډېره زیاته خفه شي خو څه ورځې پس د هغې نه بیا تیغي راغلې او سمې ډېرې زیاته کیلې ونیولې خو بیا هم بیزه ډېره زیاته خفه یار.